سلامونه دوستانو د ابوظبي پولیسو په سوشل میډیا اکاونټونو باندې یو ویډیو کلیپ تیره ورځ خپور کړ. تاسو ول دا کلیپ وګورئ. ومولیدو دغه اکسیډنټ د علامه که تاسو سره هم کیدی شي، خو په خاص صورت کې چې د موټر چلولو په وخت کې تاسو بې احتیاطي وکړئ. ابوظبي پولیسو د خپل اکاونټونو نه داسې کلیپونه مخکې هم خپاره کړي دي د اکسیډنټو تېره ورځ یې خپور کړ. نو دا ما خو وبلله چې خپل وطنوال هم ترې خبر کړمه. ګورئ دوستانو، دا چې زمونږ کوم مسافر چې متحده عربي اماراتو کې دي، دوی کې اکثریت مختلفو ځایونو کې موټر چلی. نو ما د دغو ډریورانو څخه هیله دا ده چې د موټر چلولو په وخت کې بې احتیاطي مه کوئ. ګورئ، ابوظبي پولیسو مخکې هم ویلي وو چې اکثره اکسیډنټونه د بې احتیاطۍ له وجې کیږي، یا کس تصویران اخلي یا موبایل استعمالوي. بعضې کسان خو پکې ډوډۍ هم خوري، او ځینې خو اکثره د موټر چلولو په وخت کې په سوشل میډیا باندې لایو هم راځي. نو ګورئ، دا د موټر چلولو په وخت کې بې احتیاطۍ لعوامل دي، د تاسو ته ډېر زیات نقصان رسولی شي. یو خو 800 درهم د دې مخالفه ده چې موټر چلولو وخت کې ته بې احتیاطي وکړه، او 4 بلاک پوینټونه هغې باوجود تا ته، ستا موټر ته او نورو انسانانو ته تاوان رسیږي. نو همدې په خاطر موټر چلولو وخت کې احتیاط وکړئ. موبایل خو بالکل مه استعمالوئ. که چا ټلیفون هم درته راځي نو وایرلیس ایرفون یا ګوشه کې خو نن سبا په هر ځای کې پیدا کېږي، حتی په 10 درهم 15 درهم هم پیدا کېږي. نو هغې نه بیا کار واخلئ. سمه ده؟ نو ستاسو څخه مې هیله دا ده چې موټر چلولو وخت کې ډېر احتیاط وکړئ. نور زه درنه په همدې ځای اجازه غواړم. ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه ډېره زیاته مننه کوم. حال او آباد اوسئ.